شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. مینوالو کتونکو زه یم ستاسو کوربه بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې ما سره زما خپرونه سپینې خبرې. کتونکو په دې خپرونه کې به زه تاسو سره په خپلو معاشرتي رویو باندې خبره کوم. کتونکو زه چې څونه ګورم نو چاپیره زمونږ معاشرتي رویې د دې قابل نه دي چې مونږ ته دا توقع ولرو او دا امید وکړو چې د دې په نتیجه کې به زمونږ د نوي نسل اصلاح کیږي، نوی نسل به په سمه لار روانیږي، زمونږ معاشره چې دا هغه به اخلاقي توګه باندې، معاشي توګه باندې او سیاسي توګه باندې ترقي کوي او نشونما به ورته ملاویږي. زمونږ د قام هر بنده خوا هغه که په هر حیثیت دی، هغه په هر مقام او په هر چوکۍ ناست دی، نو زمونږ رویې د دې قابل نه دي چې هغې نه بنده دا امید ولري چې یاره د دې په نتیجه کې به زمونږ معاشرتي اقدار په بره ځي، بلکې زمونږ معاشرتي رویې د هر فرد داسې دي چې زمونږ معاشره، زمونږ کلتور، زمونږ معاشرتي اقدار د هغې په نتیجه کې انحطاط طرف ته روان دي. تاسو که ګورئ نن سبا چې کوم حالات دي، زمونږ ټول سیاسي جماعتونه، ټول سیاستدانان خوا که هغه په حکومتي چوکو باندې ناست دي یا د اپوزیشن په چوکو باندې ناست دي، ټول د ادارو خلاف لګیا دي او ادارې لګیا دي کنډم کوي. څوک د ادارو حمایت د حاصلولو کوشش په دې طریقه کوي چې د ادارو غیر ضروري حمایت کوي، او څوک د ادارو د حمایت حاصلولو په دې طریقه کوشش کوي چې د ادارو لګیا دي کردار کشي کوي. دا ډیره د افسوس خبره ده. او اسم کتونکو د کم ریاست د ادارو او د ریاست د رعایې چې په خپلو کې فاصلې پیدا شي، په منځ کې خلیج پیدا شي، په یو بل اعتماد ختم شي، بیا د هغې ریاست د تباهۍ دپاره، د هغې ریاست د بربادۍ دپاره د چا دشمن ضرورت نه پاتې کیږي. هغه ریاست په خپله باندې او خود به خود د انحطاط، د بدحالۍ او د پسماندګۍ ښکار شي او رو تباهۍ طرف ته لاړ شي. که تاسو ګورئ زمونږ حکومتي ډله نن سبا دا خبره ډیره په فخر سره کوي چې سیول حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے، سیول حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے. بل طرف ته زمونږ اپوزیشن لیډران او اپوزیشن جماعتونه لګیا دي چې دې فوج دی اسټیبلیشمنټ او مراد ته زمونږ د اپوزیشن دا دی چې ملټري اسټیبلیشمنټ دیو په سیاسي نتایجو باندې اثرانداز شو، د هغې په نتیجه کې یو ناجایزه حکومت جوړ شو. دا ټولې خبرې په خپل ځای حکومت ناجایزه دی یا جایز دی، داندي شوې ده یا نه ده شوې، ادارې په نتایجو باندې اثرانداز شوي دي یا نه دي اثرانداز شوي، خو د دې لپاره دا پورم خو نه دی چې په کم پورم باندې مونږ په کنټینر د پاسه ودرېږو نو یو کس چغې وایي چې فوج اور سیول حکومت ایک پیج پر ہے، بل چغې وایي چې فوج اسټیبلیشمنټ، ملټري اسټیبلیشمنټ هغه راغی په انتخابي نتایجو باندې اثرانداز شو. که تاسو کتلي زه وایم ګینې څوک بیروني قوتونه داسې لګیا دي، څوک د دې وطن او د دې خاورې داسې دشمنان لګیا دي چې هغه زمونږ د دې وطن د ادارو او په خصوصي توګه د هغې اهمې ادارې، کمې ادارې باندې چې زمونږ د وطن د ژوند دارومدار دی، کمه اداره چې د دې وطن د سرحدونو محافظه ده، هغه اداره د قام په نظر کې د بدنامولو کوشش کوي. اول په دې وطن کې د دهشتګردۍ په نوم باندې یو پردی جنگ مونږ راواغېسته، په خپلو اوږو مو کېښوده. د هغه جنگ په نتیجه کې څه داسې عملیات وشو، څه داسې ظلم و، څه داسې بېانصافي، څه داسې زبردستي وشوه چې په هغې کې قام او د قام بېګناه خلک
هغې رګړاو شو، هغې برباد شو، هغې تباه شو، د هغې عزتونه لوټ شو، د هغې مالونه لوټ شو، د هغې هیڅ هم باقي پاتې نه شو. او د هغې په نتیجه کې د پوج او د قام په منځ کې یو لوی خلیج پیدا شو. او د هغې خلیج په نتیجه کې اوس قام په پوج باندې هغه اعتماد نشته او د پوج په قام باندې هغه اعتماد پاتې نه دی. او د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ یو ډېره اهمه اداره هغه بربادۍ طرف ته لګیا ده، روانه ده. اوس سیاسي جګړه ده، د سیاسي جماعتونو جګړه ده، دا سیاسي مسله ده، دا د سیول مسله ده، دې سره د پوج اړو څه تعلق نشته. مونږ لګیا یو پوج په دې کې ملوث کوو، مونږ په دې کې خپلې ادارې ملوث کوو، مونږ خپل اسټیبلیشمنټ په دې کې ملوث کوو، مونږ خپل ملټري اسټیبلیشمنټ په دې کې ملوث کوو او لګیا یو. او دا کوشش مو چې د هغې په اوږه باندې خپل ټوپک کېږدو، خپل مقاصد حاصل. دا زما په خیال د دې وطن سره او د دې قام سره دښمني ده او دا ټیک خبره نه ده. سیاست په خپل دی، سیاسي اختلاف په خپل دی، جمهوریت پیروغ په خپل دی، جمهوریت په خپل دی، اسمبلیانې د اسمبلیانو ممبرشپ، وزارتونه، مشیر جوړېدل، صدر وزیر اعظم جوړېدل په خپل دی باندې یو پراسس دی او د دې پراسس نه به بنده تېرېږي او دا به کېږي. خو د دې په نتیجه کې که مونږ د خپلو مفاداتو حاصلولو دپاره خپلې ادارې او خپل قام په خپل منځ کې جنګو، دا زما په خیال باندې ټیک خبره نه ده. دا که حکومت کوي، دا که اپوزیشن کوي، او که دا د ادارو سربراهان او د ادارو مشران کوي، دا ټیک خبره نه ده او دا د وطن دپاره انتهایي نقصاندeh خبره ده. زه به دا خبره په بانګېدو حل کوم او دې خبره کې زه څه ججک نه محسوسوم چې پوج د دې وطن یو داسې اداره ده چې په هغې باندې د دې وطن د ژوند دارومدار دی. که پوجي دا وطن به سالم وي او دشمن به ورته په ګندو سترګو نشي کتی. که زما پوج مضبوط نه وي، که زما پوج کې پیشورانه صلاحیتونه نه وي، که زما پوج باندې د خپل قام اعتماد نه وي، نو بیا به د دې وطن سرحدونو ته خطرې او خدای دې نه کړي او خدای دې نه کړي دا وطن به سالم پاتې نشي. کتونکو، زما د خپلو ادارو د مشرانو نه هم ګیله ده. څه کار دی د ادارو د مشرانو د ادارو کار څه دی چې پوج اور سیول حکومت ایک پیج پر ہے؟ دا زمونږ د پوج مشران او ترجمانان هم دا خبره کوي، هیڅ ضرورت ورته نشته. پوج یو اداره ده یا نورې ادارې دي، هغې به خپل کار کوي، د هغې یو ډیوټي ده، هغه ډیوټي په آیین کې متعین ده، هغه ډیوټي ادا کول د ده په فرایضو کې شامل دي. بس خپله ډیوټي کوه، دې سره زمونږ څه تعلق دی؟ ایک پیج پر ہے یا ایک پیج پر نہیں، د دې سره زما د ادارو څه کار دی؟ او دا مونږ وایو چاته، دا زما ادارې وایي چاته چې فوج یا دوسرے ادارے اور سیول حکومت ایک پیج پر ہے، دا وایي چاته یار. قام ته کارکردګي پکار ده، د ریاست ته کارکردګي پکار ده، د دې ریاست باشندگانو ته او رعایت ته کارکردګي پکار ده. زما پوج زما ادارې دي داسې کارکردګي کوي چې هغې نه خلک دا محسوسوي، چې خلک دا محسوسوي، د هغې د کردار نه دا محسوسېږي چې د ده په آیین کې کومه ډیوټي متعین ده، هغه خپله ډیوټي کوي او دغه خبرې اډو ضرورت نشته چې ایک پیج پر ہے. ایک پیج پر اډو ہے نہیں یار، هیڅ ضرورت نشته په ایک پیج باندې د وینا څه ضرورت ہے؟ ایک پیج پر ہے یوه ډیوټي په آیین کې متعین ده، یو لاره یو سمت تعین شوی دی، په هغه لاره او په هغه سمت باندې ټیک ټاک تلل، بس دا لویه خبره ده او دا د دې نه اهمه خبره ده چې ایک پیج پر ہے. نورور مې په دې لړ کې به زه دا همدردانه اپیل کوم ادارو ته هم، سیاستدانانو ته هم، حکومتي بینچونو باندې چې کوم خلک ناست دی هغې ته هم، اپوزیشن په بینچونو چې کوم خلک کینی هغې ته هم، او پوره قام ته هم چې په دې لړ کې خپلې رویې مونږ له د دې وطن د خاطره، د دې قام د خاطره، د دې خاورې د خاطره درست کول پکار دي او دې سیزونو کې پرېوتل نه دي پکار چې دا مونږه د کومو سیزونو په نتیجه کې خپل مفادات، سیاسي مفادات حاصلول غواړو. دا زما یو رای ده، زما د رای اظهار دی، دا زما
آئینی او قانوني حق دی چې زه کومه رای لرمه چې هغه د خپل چینل پښتو پوینټ ټي وي په ذریعه باندې تاسو ته چې کوم زما د ادارو رونه دي، کوم زما سیاستدانان رونه دي او کوم د دې قام باشعوره طبقه ده هغوی دا واوري او که زما خبره صحیح نو چې د عمل کولو کوشش به مونږ ټول وکړو. په راروانه خپرونه کې به یو ځل بیا د یو بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. دې سره خپل کوربه بخت الله جان حسرت ته اجازت ورکوي. د خپل ځان خیال ساتئ، ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.